الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر أو كما قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. زما د اسلام معزز و محترمو مسلمانانو خویندو ورونو، لکه څنګه چې مو په تېره خپرونه کې د قربانۍ په اړه باندې بحث وکړ چې په دغه ورځو شپو کې ټول مسلمانان ورونه د قربانۍ اخیستلو ته ځي، قرباني اخلي، د هغې په عیبونو باندې مو تفصیلي بحث وکړ. الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ او ستاسې قربانۍ د هر قسمه عیب نه پاکې وي او الله جل جلاله په خپل دربار عالیه کې قبول کړي وي. ګرانو عزتمندو، انشاء الله په نن خپرونه کې به د قربانۍ د وخت په اړه باندې بحث کوو. قرباني په کم وخت کې کیږي؟ د قربانۍ د وجوب په اړه مو بحث وکړ. قرباني په ښارونو کې کم وخت لري؟ قرباني په اطرافو په کلو کې کم وخت لري؟ قرباني که چیرته د مانځه نه مخکې وشي د هغې څه حکم دی؟ قرباني چې د مانځه نه وروسته وشي د هغې څه حکم دی؟ او که چیرته یو څوک قرباني وکي او د هغې نه وروسته د هغې د قربانۍ د غوښې حکم، د هغې د پوستکي حکم، همدارنګه باید حلاله څنګه وشي؟ کله چې ګرانو عزتمندو موږ او تاسې قرباني کوو نو په قربانۍ کې وخت ته ضرورت دی چې هغه وخت موږ او تاسې ته د شارع له طرفه د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم له طرفه ټاکل شوی. یو که څوک که چیرته قرباني وکړي خو بې وخته یې وکړي، په هغه وخت باندې ونه کړي چې کوم وخت ټاکل شوی دی، نو په هغه وخت کې نو یې د قرباني ونه شوه. ګرانو عزتمندو، موږ او تاسې راځو د لوی اختر د میاشتې د 10مې ورځې د سپېدو څخه د قربانۍ وخت پیلیږي، یعنی کله چې لمر راپورته شي د قربانۍ وخت شروع کیږي، بیا د 12مې ورځې تر لمر لوېدو پورې دوام کوي. دومره ده چې د ښارونو او لویو کلیو اوسیدونکي به د اختر تر لمانځه مخکې قرباني نه حلالوي. نو ګرانو عزتمندو، که چیرته د ښار خلک د مانځه نه مخکې قرباني حلاله کړي د دوی قرباني نه کیږي، خو هغه کلي چې هغوی په اطرافو کې دي هلته د اختر لمونځ نه کیږي، هغوی مخکې د لمانځه نه قرباني وکړله نو د هغوی قرباني صحیح کیږي، ځکه هلته د اختر مونځ په هغوی باندې نشته، هغوی د اختر مونځ نه کوي. دا هغه اطراف دي چې د اختر مونځ پکې نه کیږي. خو که چیرته یو مسلمان په ښار کې اوسیږي، په ښاري علاقه کې اوسیږي او دی دا مسلمان قرباني مخکې د لمانځه نه وکړي، دا قرباني صحیح نه ده. ګرانو عزتمندو، د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم په زمانه کې غالبا ابو درده رضی الله تعالی عنه هغه قرباني مخکې د مانځه نه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغی و ای د خدای جل جلاله رسوله ما قرباني وکړله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چا چې د مانځه نه مخکې قرباني وکړه دا قرباني نه ده، بلکې قرباني به د مانځه نه وروسته کیږي. نو په دغه وخت کې د صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ای د الله جل جلاله رسول، زما ګاونډیان ډېر غریبانو، فقیرانو، محتاج او مسکینانو، د هغوی په خاطر باندې ما د خپله قرباني مخکې حلاله کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وای بل مال لري؟ وای هو دی د الله جل جلاله رسوله د هغې بچی دی ډېر ښکلی ښایسته او ښه چاغ دی، وای هغه حلال که. خو دا حکم یوازې ستا دپاره دی، ځکه په عمر باندې موږ په تیر کې بحث کړی دی چې په مال کې څومره عمر شرط دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې بچی حلال کا، هغه و چې بیا یې په بچي باندې ورته قرباني وکړله. نو ګرانو عزتمندو، اولنی شی دا د قربانۍ وخت دی. خو که چیرته په یو علاقه کې وخت داسې راغی، مشکلات پیدا شو، د اختر په اوله ورځ باندې مسلمانانو بیخي مونځ ونه کړی، قرباني پاتې شوله، نو د ماسپښین نه وروسته بیا قرباني جایز ده چې قرباني وکړي. خو کوم خلک چې په ښار کې اوسیږي هغوی خپل قربانی ته ډیر تلوار لري، وای چې قربانی می په وخت وشي زه ترڅو مونږ کوم هر څه راته تیاری. نو هغوی ته یو طریقه شریعت ښودلې ده چې خپل د قربانی مال دی واخلي، د اطرافو یو کلی ته دی ولیږي، هغوی به ورته تیاره قربانی وکړي، د ترڅو مونږ کوي هغه به ورته راولي.
خو چې په ښار کې اوسیږي مونځ کیږي مخکې د مانځه قرباني نه کیږي. خو په مانځه کې ګرانو عزتمندو یوې خبرې ته زمونږ او ستاسې فکري چې په ښارونو کې مختلف منځونه کیږي. بعضې خلک په ونیمې وکړي، بعضې په اته نیمې وکړي، بعضې وخت وکړي، بعضې ناوخت وکړي. که نه اوس خو الحمدلله اسلامي امارت په دې برخه کې ډېر خدمت کړی دی. د ټولو مسجدونو دپاره وخت راځي، باقاعده هغه وخت ورته ټاکل کیږي. خو بیا هم که یو څوک لږ وروسته او لږ مخکې شه نو په ښار کې چې په یو مسجد کې د اختر مونځ وشه بیا په ټولو ځایونو کې خلک قرباني کولی شي. اگر که ستا د کلي په مسجد کې د اختر مونځ نه دی شوی خو په ښار کې په یو بل مسجد کې د اختر مونځ وشه بیا قرباني جایز ده. همدارنګه راځو ګرانو عزتمندو د قربانۍ د حلالې برخې ته چې قرباني باید په څه طور باندې حلاله شي. د حلالې خپل آداب دي. کله چې د قربانۍ مال یو مسلمان د حلالې ځای ته راولي دی غواړي چې د خپله قرباني د خدای جل جلاله په حضور کې وړاندې کړي. د هر څه نه وړاندې د خپله چاړه تیره کړي. د مال په وړاندې د مال په مخ کې به چاړه نه تیره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مال په مخ کې د چاړې تیره کولو نه منع فرمایلی ده. نو کله چې یو حیوان راشي د څملاستلو دپاره بیا د څملاستلو په وخت کې باید د حیوان سره زیاتی ونه شي. خو مخکې موږ په عیبونو باندې بحث وکړه که چیرته یو حیوان حلالې ځای ته راولي په دغه ورځې پښه ماته شوه هېڅ مشکل بیا نه لري. په دغه ورځې پښه ماته شوه یو خو د پښې د ماتولو مسله مخکینۍ وه په دغه ورځې پښه ماته شوه بیا مشکل نه لري. همدارنګه یو بله مسله د یادونې وړ ده په دې ځای کې چې د یو چا حیوان ورک شه قربانۍ ته حیوان واخیسته هغه ترې ورک شه که دا سړی مالدار او قرباني ورباندې واجب وه دی به بل مال اخلي. خو چې بل یې واخیسته مخکینی مال هم پیدا شه نو اوس به دواړه قرباني کوي؟ نه. که دا سړی غني و مالک د نصاب و مالدار و یوه قرباني ترې نه صحیح کېږي که دواړه یې وکړې لاښه خبره ده. خو که چېرته یو سړی غریب و فقیر و مسکین و هغه د ځان دپاره قرباني واخیستله نو چې کله یې قرباني واخیسته هغه ورکه شوله بیا یې بله قرباني واخیستله چې بله یې واخیستله هغه اولنۍ پیدا شو اوس به دواړه د غریب سړی قرباني کوي. مالداره به یو قرباني کوي. خو یو غریب سړی دی هغه مال واخیسته هغه کې عیب پیدا شه د غریب سړي قرباني بیا د عیب سره هم صحیح کیږي. خو په چا چې قرباني واجبه وه هغه د عیب سره قرباني نه صحیح کیږي. نو ګرانو عزتمندو کله چې موږ او تاسې یو مال حلالې ته راوسته نو څوک چې قربانۍ کې سره شریک وي یعنی هغه کسان چې په شریکه قرباني کوي هغوی د ټول قربانۍ ته حاضر شي. رسول اقدس صلی الله علیه وسلم فاطمة الزهرا سیدة النساء اهل الجنه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل ای فاطمه خپل قربانۍ ته دې ورپورته شه. یقینا د قربانۍ وینه داسې ځای کې غورځېږي چې لازمکې ته نه رسېدلې یعنی الله جل جلاله د انسان نه قبلوي. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو قربانۍ قبول او منظوري وګرځوي. نو ګرانو عزتمندو باید ټول مسلمانان وروڼه چې په قربانۍ کې شریک وي هغه حاضر شي. خو که چېرته بعضې مسلمانان په وطن کې په کلي علاقه کې وي او بعضې دلته نه وي او هغوی قرباني کوي قربانۍ کې ورسره شریکېږي نو صرف د هغوی اجازې ته ضرورت دی. نن سبا خو ټکنالوژي پرمختللې ده اگر که لایف راشي او هغه د خپله قرباني وګوري دا به بیخي ښه خبره او که لایف رایم نشي اجازې ته ضرورت شته. نو کله چې قرباني څملوله چاړه به ورته تیره کړي ښه خبره دا ده چې څوک قرباني کوي په خپل لاس د قرباني حلاله کړي. که چیرته یو څوک په زړه کې کمزوری وي دا قرباني په خپل لاس نشي حلالولی یا مثال زنانه طبقه د قرباني کوي هغوی زړه کې لږ کمزوري وي قرباني په خپله نشي حلالولی نو بیا د اجازه ورکړي د حلالې والا ته یو بل مسلمان دی ورته دا قرباني واخلي هغه دی ورته حلاله کړي. خو هر مسلمان چې قرباني حلالوي ګرانو عزتمندو دا د حلالي آداب دي ضروري دي. باید موږ او تاسې حیواناتو سره زیاتی ونه کړو. د حلالي په وخت کې مو چاړه تیروي حیوان کلک ونیسو او همدارنګه چې کله موږ او تاسې د دې مرۍ پرېکو غوڅی کو نو یو شی ضرور دی چې کله د هغې شارګي او مرۍ پرېک شو د هغې نه وړاندې موږ او تاسې چاړه ورباندې ونه وو چې په دغه ځای کې قصابان وروڼه یا ځینې مسلمانان هغوی دا سر ټول ترېنه غوڅ کړي حتی هغه د اډوکي په منځ کې چې هغه سپین کوم هغه رګونه دي د اعصابو هغه ترېنه پرې کړي. رسول اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو څوک د قربانۍ دغه سپین رګونه غوڅ کړي دا داسې ورباندې تمامیږي لکه 80 ځله چې دا قرباني حلاله کړي.
نو ګرانو عزتمندو دا د خپلې قربانۍ سره زیاتی غوندې دی د هغه باندې باید موږ او تاسې رحم وکړو ترحم ورباندې وکړو چې الله جل جلاله یې د موږ او تاسې نه قبول او منظوره وګرځوي نو په حلاله کې بیا موږ او تاسې د قربانۍ حلاله چې وکړو دغه 3 رګونه 2 رګونه او 1 مرۍ ده خو که په دغو 3 کې 2 پرېږ شي قرباني ورباندې صحیح ده نو ګرانو عزتمندو د دمې وخت د انشاءالله د دمې نه وروسته بیا راګرځو زموږ سره اوسئ یو ځل بیا ښه راغلاست زما د اسلام خوږو عزتمندو مسلمانانو خویندو ورونو هر هغه چا چې قرباني اخیستې وي د قربانۍ اراده لري د قربانۍ د مال خدمت کوي الله جل جلاله دې ټولو ته قبول او منظور وګرځوي ځکه د قیامت په ورځ باندې به د قربانۍ دغه خدمت هم په اجر او ثواب کې حسابیږي باید چې موږ او تاسې د قربانۍ د مال خدمت د خپل د کور د مال نه ډیر وکړو ځکه د کور مال چې موږ او تاسې کوم لرو هغه زموږ او تاسې د ژوند لپاره دی چې موږ او تاسې په ژوند کې هغه ضروریات ورسره پوره کیږي خو د قربانۍ مال چې دی هغه د آخرت دپاره دی چې رسول اقدس صلی الله علیه وسلم د دې مال په باره کې فرمایي چې کله یو مسلمان د قبر نه راپورته شي نو د قربانۍ مال به ورته ولاړي او دی به په هغې باندې سوریږي د الله جل جلاله در ته به ور رواني نو ګرانو عزتمندو د حلالۍ د آدابو یادونه مو وکړه راځو د قربانۍ پوستکي ته همدارنګه د قربانۍ غوښې ته د هغې تقسیم ته نو ګرانو عزتمندو کله چې یو مسلمان حیوان حلال نو دلته د حلالۍ نه وروسته یو څه آداب انسان ته متوجه کیږي چې باید موږ او تاسې د دغو آدابونو لحاظ وساتو اولنی د قربانۍ د مال اندامونه ټوټه کول همدارنګه د هغې پوستکی باسل کله چې په یو حیوان کې سا موجوده وي په دغه ورځو کې ګرانو عزتمندو قصابان ورونه هغوی ډیر تلوار کوي تیزی کوي چې د یو په ځای 2 د 2 په ځای 3 4 5 حلالي وکي او یو څه دنیایي مفاد لاسته راوړي یو څه پیسې وګټي خو هلته د ده نه زیاتی شوی وي د ده نه ګناه شوي وي د ده نه تجاوز شوی وي کم وخوره ښه وخوره حلال وخوره خدای جل جلاله انسان ته پکې برکت اچوي دې برکت به ګرانو عزتمندو د یو مثال یادونه درته وکمه دغه حیواناتو کې په دې ځناورو کې یو حیوان د سپی هغه په کال کې 2 وار یا 1 وار چې لږ شي 8 بچي راوړي خو د هغوی نسل نه دی موجود د هغوی اصل نه دی موجود د هغې رمې نه دي موجودې په هغې کې برکت نشته او وزه او میږه پسه غوا دوی چې د یو بچی په کال کې راوړي نو د هغوی رمې ګرځي په دې کې الله تعالی برکت اچوي نو د ډیرو پیسو فکر کې مه اوسېږه خو ظلم زیاتی درنه ونه شي کله چې یو حیوان حلال شه د قربانۍ په ورځ باندې د هغې نه وروسته که قصاب وي که د قربانۍ والا وي که هر څوک تلوار دې نه کوي هغوی دې ته پرېږدي چې د دغه حیوان سا ووځي که چیرته ژوندی حیوان دی سا پکې ده حلال کړی دی او تی غوڅی داسې دی لکه ژوندی حیوان چې درانیولی دی او د هغه نه ته پوستکی باسي نو دا څومره سخته ده څومره تکلیف هغه ته ورکول کیږي نو ګرانو عزتمندو دا ادب د قربانۍ دی چې هر مال وي که اوښ وي غوا وي میښه اوزه وي پسه وي کله چې دغه د قربانۍ مال حلال شه د هغې نه وروسته دی بیا پرېږدي چې سا یې ووتله بیا د دا د قرباني نور هغه مراسم شروع کړي پوستکی د ترې نه وباسي همدارنګه ګرانو عزتمندو بله مسله چې په دغه وخت کې ډیره ضرور ده دغه قصابان رونه چې کومه قرباني کوي دغه په قربانۍ په کولو کې پوست ورکول د قربانۍ یا همدارنګه د قربانۍ غوښه ورکول چې تا ته زه دومره غوښه د قربانۍ نه درکوم او ته ما ته قرباني وکړه یا د قربانۍ پوستکی درکوم ته ما ته قرباني وکړه دا صحیح نه کار نه دی دا غلط کار دی باید د دې نه مسلمانان صرف نظر شي نو که چیرته قرباني په قصاب باندې حلالیږي هغه ته به مستقلې پیسې ورکوي خو که مستقلې پیسې قرباني کې هغه قصاب ته ورکړي د هغې وروسته همداسې سر و پښې ورکړه یا یې پوستکی ورکړه هغه غریب و فقیر و د دې په بدله کې نه دی ورکړی چې د ورته حلاله کړې ده په دې کې بیا مشکل نشته خو که چیرته په بدله د حلالۍ کې د قربانۍ غوښه ورکوي یا د قربانۍ پوستکی ورکوي دا حرام دي دا جایز نه دي دې نه باید مسلمانان ځانونه وساتي ګرانو عزتمندو کله چې قرباني وشوله د قربانۍ د کولو نه وروسته ښه او بهترینه خبره ده او دا د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک سنت هم دي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني وکړله نو هغه غوښه به 3 برخې کړه په دغه 3 برخې غوښه کې به 1 برخه غوښه راواخسته میلمنو ته به یې خاص کړله
چې هغه به یې میلمنو باندې خوړله، د خپل خپلوان به ورکر راتله، دوستان اقربا به ورکر راتله، نو دا به یې په دوی باندې خوړله. یوه برخه غوښه به یې په علاقه کې فقیرانو مسکینانو ته خاص کړه. ګرانو عزتمندو، زمونږ او ستاسې په ملت کې ډېر کمزوري خلک شته، یعنې ډېر فقیر خلک شته، محتاج خلک شته. لکه څنګه چې زه او ته خپلو بچیو ته مال راولو، حلالوو یې، ما او ته که دا احساس ولرو په دغه وخت کې که چیرته زما مال نه وی، ما نه حلالولی، نو زما د بچیو احساس به څنګه و، زما احساس به څنګه و، زما د کورنۍ احساس به څنګه و. دغه بالفرض و تقدیر که چیرته زه فقیر وی، مسکین وی، زما به څنګه حالات و. ټول خلک لاړ شي په قربانیو باندې مصروفه شي او فقیر غریب مسکین هغه راشي په خپل کور کې کینی. نو ګرانو عزتمندو، چې کله هم قرباني کوئ نو دا خپله غوښه باید د قرباني را واخیستل شي. 3 برخې کو او یو برخه مسکینانو فقیرانو، همدارنګه خپلو خپلوانو، همدارنګه د ځان دپاره یې وساتو. ټوله هم صدقه کولی شو، ټوله هم ساتلی شو دا غوښه، هیڅ مشکل پکې نشته. ما مسلمان ته یې ورکولی شو، حتی کافر ګاونډي دي، د ذمي دي، هغه ته هم د قربانۍ د غوښې نه یې ورکولی شي، پوستکی خپله هم استعمالولی شي. الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ او ستاسې د مسلمانانو ورونو قرباني په ښه توګه قبوله او منظوره شي. اوس دپاره انشاءالله زمونږ برنامه پای ته رسیږي. په خدای جل جلاله مو سپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.